بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. په دې ویډیو کې موږ په یو پروګرام باندې کار کوو. پروګرام داسې دی چې دوه نمبرونه د یوزر څخه واخیستلی شي او په هغه کې د لارج نمبر پیدا کړي. مثلا دوه نمبرونه زه له کیبورډ نه انټر کوم. مثلا یو مې 50 انټر کړ، یو 80. نو ماته دې ویلی شي چې 80 چې دی دا لارج دی، لوی دی له چا نه؟ د 50 نه. نو داسې یو پروګرام باندې کار کوو. واید فنکشن نوم اخلم، مثلا لارج نم. اول سکینر اول جوړوم SC مساوي کړه نیو سکینر سیستم ډاٹ IN او امپورټ دلته ورته وایم INT num1 مساوي کړه ل SC ډاٹ next INT سره، او دویم نمبر چې دی num2 مساوي کړه ل SC ډاٹ next INT. اول دې ځای کې زه چې کله پروګرام رن کړم نو ماته دې یو میسج هم راکړي، مثلا پلیز enter two number to find largest number. او دلته کې شرط ورته ږدمه، کله چې دا num1 نه دی دا چې شو لیس شو له num2 څخه، نو دلته ماته یو میسج راکا. دلته دې ماته یو میسج راکړي چې دلته چې num1 چې دی num1 is large number then num2. ایرر ځکه دی چې دلته کې پلس پاتې، او دلته ورته وایم else که چیرته داسې نه وه نو دلته ماته میسج راکا چې num2 چې ده num2 is large number then num1. صحیح ده. اول چې دی زه چې کله پروګرام رن کړم ماته به دا میسج راکوي چې enter two number to find largest number. دوه نمبرونه له یوزر نه اخیستلی کېږي، او که چېرته اولنی نمبر چې دی هغه لیسو له num2 څخه نو ماته ویلی شي چې دلته کې میسج غلط ځکه دی چې دلته کې num1 که چېرته لارج وو، که num1 لارج وي نو ماته ویلی شي num1 is large number then num2. او که چېرته دا دوه غټو دوه لوی وو نو ماته وایي چې num2 is large number then num1. نو زه اوس پروګرام رن کوم. مخکې له دې چې پروګرام رن کو به اول باید آبجیکټ جوړ کو. آبجیکټ څنګه جوړیږي؟ زموږ د کلاس نوم چې دی د کلاس نوم زموږ لارج نمبر دی. نو آبجیکټ چیرته جوړیږي؟ کالینګ به چیرته کوي؟ دا شو زموږ سره فنکشن ډیکلریشن اینڈ ډیفینیشن، او دلته کې کالینګ به په مین فنکشن کې کوي. نو د کالینګ دپاره تاسو د آبجیکټ نوم د کلاس نوم زموږ دی لارج نمبر، او بیا به تاسو د آبجیکټ نوم ولیکئ. آبجیکټ نوم چې تاسو ورسره لیکئ، مثلا ما ولیکئ ABC، دلته ورته وایي نیو کیورډ، او هغې نه پس آبجیکټ نیم، او دلته ورته وایي ABC ډاټ. څنګه چې ABC ډاټ ولیکئ نو لارج نمبر دا وګورئ زموږ د فنکشن نوم دی هغه راغی. دلته تاسو په دې باندې کلیک وکړئ یا انټر پریس کړئ، په خپله لیکلی کېږي. اوس تاسو پروګرام رن کوئ نو دا وګورئ ماته وایي چې پلیز انټر ټو نمبر ټو فایند لارجست نمبر. نو زه دوه نمبرونه انټر کوم، مثلا 33 یو مې انټر کړ 44.
نو ماته وایي چې 44 is large number than 33. خو یو مشکل بل دی ملګرو، ګورئ کله زه اوس بیا پروګرام رن کوم زه راځم او مثلا 22 یعنی دواړه مې سیم انټر کړل، نو ماته وایي 22 is large number than 22. چونکې 22 او 22 دواړه مساوي دي، باید ما ته ویلی شي چې دواړه چې دي مساوي دي. د دې دپاره باید دې مشکل حل دپاره دلته وایم else if دلته ورته وایم دې ځای کې کله چې num1 نه دی num1 دا لیس شو له num2 نه، بیا ته ماته څه کوه دا میسج راکوه کله چې num1 لیس شو num2 نه. او که چېرته نه یعنې که چېرته نه num1 یعنې که چېرته نه num1 لوی وو نه num2 لوی وو، یعنې نه num1 یعنې دواړه مساوي وو، مثلا دواړه 50 یا دواړه 100 وو، صحیح ده، یا دواړه 22 لکه دا اوس چې تاسو ولیدل داسې. نو بیا ته ماته میسج راکړه چې both are مثلا both are equal number both are equal number. زه اوس پروګرام رن کوم، دلته بیا ورته وایم مثلا د پر ورته وایم 50 دواړه 50 دي، نو ماته وایي both are equal. نو یو ځل بیا پروګرام رن کوم، ورې په اول ځل کې مونږه 22 انټر کړي، نو زه بیا ورته وایم 22 نو ماته وایي both are equal. که زه راشم یو 50 انټر کوم یو 22 چې ماته اوس څه میسج راکوي، مثلا زه ورته وایم 22 او بل ورته وایم 50، نو ماته باید ویلی شي چې 50 is large than 22. نو دا وګورئ 50 is large number than 22. نو دا زموږ سره یو پروګرام چې څنګه کولی شو لارج نمبر پیدا کو، دوه نمبرونه له کیبورډ څخه واخیستلی شي او په هغې کې د لارج نمبر مونږ ته شو کړی شي.